د فلم په شروعات کې موږ سره ډاکوان ګورو چې په ګاډي کې ناست یو د پولیس نه ځان بچ کوي او په یو سنسان لارې باندې روان شي. د دوی یو ملګری ډېر زیات زخمي وي او د هغې د زخمونو نه ډېر زیاته وینه هم روانه وي. دغه ډاکوان غوښتو چې خپل ملګری یو هسپتال ته بوځي، خو په دغه لارې باندې تر لرې لرې پورې یو هسپتال هم نه وي. خو اچانک دوی له ګاډي ټیر څخه وجنګېږي او د دې ټیر دلته پنچر شي او بیا ګاډی ودرېږي او دوی مخکې حرکت هم نشي کولی. دوی ته پکار وي چې زر تر زر خپل ملګری هسپتال ته بوځي، خو بیا دوی د لرې نه یو کور ګوري چې هغې نه لوګی را روان وي. دوی خپل ملګری په یو کښتۍ کې واچي او هغه راکاږي او دغه شان د دې کور ته راشي. خو کله چې نږدې دې کور ته راشي دوی ته پته ولګي چې دغه کور نه بلکې یو غټه کیله ده. د دغه کلي په دیوالونو باندې د اوسو غټې غټې ښکرې راځوړندې شوي وي او څنګه چې دوی د کلي دا غټ غټ دیوالونه او ورونه خلاص کړي دوی هلته کې ورکوټی غوندې قبرستان هم ګوري او په دغه کلي کې دوی هلته کې ورکوټی کور هم وګوري. په دغه ورکوټي کور کې هیڅوک هم نه وي او پوینټ نومې کس دغه ټول کور کې ګرځېږي او هغې چک کوي چې دې کې څوک شته او که نه. دا په دغه کور کې څه عکسونه هم ګوري او دې ته هېڅ هم پته نه لګي چې آخر څه کیسه ده چې په دغه کور کې ده. خو اچانکه د دې هغه ملګری په درد کې وي او تیزې تیزې چغې شروع کړي. دوی چې کله بره راشي د هلته کې یو جنۍ وګوري چې دې نوم چرسي وي او چرسي چې کله پوینټ ورته راشي نو هغه دې ته ووایي چې شاته شه او دغه سړي سره کار مه ساته. دغه جنۍ هم ویریږي او خپله ټوپک دغه سړو ته ونیسي، خو دې ډېر زیات وي او کله چې دا ډېر زیاتې ټوپکې تمانچې وګوري نو دا جنۍ خپل ټوپک دې سړو ته ورکړي. په دغه دوران کې د چرسي یو بله خور هم راشي او پوینټ ته وایي چې خدای لپاره زموږ مدد وکړي، زموږ دغه ملګری زخمي دی. خو دا درې واړه ډېر زیات مدد نشي کولی، ولې چې اوسه پورې دغه درې خویندې د دغه کلي نه بهر ته نه وي تللي. دغه درې واړه خویندې نه خو د بجلۍ نه موبایل نه نو ټکنالوژي نه خبر وي او دا درې جنکۍ صرف دومره کولی شي چې دغه کسانو ته خپل کور کې پناه ورکړي چې دا اوسېږي. پوینټ او خپل دوه ملګري دلته کې ایسار شي. دغه کسان په دغه کور کې یو بل زخمي سړی هم ګوري او بیا دا جنکۍ نه د دې له ملګري علاج شروع کړي. دا دغه سړي په سینه کې زخم ډېر زیات غټ وي او یو شی راغلی وي او د دې په سینه کې ننوتی وي او اخواته یې وتلی وي. دغه کسان دې خویندو ته وایي چې موږ د پولیس نه تښتېدو او له هغه په دوران کې موږ پوه نه شو زموږ دغه ملګری موږ نه ډېر زیات زخمي شو. د خبرو په دوران کې چرسي دې سړي ته وایي چې زه اوسه پورې دغه کلي نه بهر ته نه یم او ته زه غواړم چې دغه کلي نه بهر ته وځم او ټوله دنیا وګورم چې سمندر څنګه دی، ریګستان څنګه دی او دا خلک څنګه دي. او بیا چرسي دغه سړي ته وایي چې ته بهر ته لاړ شه او ته روټۍ وخوره او زه د دغه سړي زخمونو ته ټانکې لګوم. او بیا موږ دغه جنۍ ګورو چې دې سړي زخمونو سره سره د دې خوله هم دا وګنډي کوم چې ډېر زیات په درد کې وي. بل خوا ته موږ د دې یو خور ګورو چې یو سړی یو سټور روم ته ځان سره هلته کې بوځي. کوم ځای کې چې دا سړی راغلی وي دلته کې څه بسترې ویسي او په هغې وده شي، خو دا جنۍ دې سړي ته ووایي چې دلته کې په یو بسترې باندې وده شه. اصل کې دا یوه بستره نه وي بلکې دا یو ټریپ وي او کله چې دا سړی پرې وده شي نو دا ډایرکټ لاړ شي او یو کنده کې لاړی شي او بیا دا جنۍ په دغه سړي له پاسه دروازه بنده کړي او هلته لاړ شي او له پوینټ یو ملګری لاندې په کوه کې لاړه شوی دی او له بل سړي دې ته خوله ګنډلې ده. بیا موږ پوینټ او له هغې ورور ګورو چې له روټۍ په ټیبل باندې ناست وي او دا هلک د چرسي خور سره ډېرې زیاتې خبرې کوشش کوي، خو دا جنۍ ته هېڅ هم جواب نه ورکوي. چرسي راشي او دې هلکانو ته وایي چې دغه جنۍ خبره نشي کولی. پوینټ او له هغې ورور ته چې کومه غوښه ورکړي هغه ډېر زیات عجیب وي او د دې ورور دې نه تپوس وکړي چې دا غوښه د څه شي ده، خو په دې باندې هم دا دوه خویندې دې جواب ورنه کړي. بیا له پوینټ ورور دې ته وایي چې زه خپله روټۍ اوچتوم او زه خپل هغه زخمي ملګري ته ځم او هغې سره کښېنم. په کوم باندې چرسي ته وشي نه اوس هغې ته لږ ارام ضرورت دی او هغه اوده شوی دی. په دغه خبره باندې پوینټ له غونډې کې شکمن شي، ولې چې له هغې اوس هغه څلور ملګري هم غیب دی او دا بل ملګري ته خوله ګنډلې ده او هغه هم دلته کې مړ په بیډ کې پروت دی. دا هلک د خولې نه وینه ډېره زیاته روانه وي او په اصل کې دا هلک دلته کې مړ شوی دی. پوینټ هم په دغه خبرو باندې ډېر زیات یېرېدلی وي. دلته کې اچانکه پوینټ له یو بلا د خولې نه ډېر زیات اوازونه واوري کوم چې ډېر زیات خوفناکه وي، خو پوینټ دلته کې هېڅوک هم نه ګوري. دلته کې چې موجوده هغه ډاکو د کوم خپو چې زنځیرونه تړلي وي هغه پوینټ ته څه خبرو کولو کوشش کوي. پوینټ دغه زنځیر مات کړي او بیا دغه کس د دغه کمرې نه بهر ته ځان سره بوځي، حالانکې دا کس نه غواړي چې د دغه کمرې نه بهر ته لاړ شي. خو د دغه سړي خپه اوس هم په یو بل زنځیر باندې تړلی شوي وي او هغه بلا د دې دغه زنځیر راکاږي او واپس یې دغه کمرې ته راولي او بیا د دغه کمرې دروازه هم بنده شي.
او بیا دغه کمرې نه دې سړي ډېر زیات دردناک اوازونه راځي. بل خوا ته موږ د لایټ هغه ملګری په تخانې کې ګورو چې ولاړ وي او بې بسه وي، او کله چې هغه لایټر لګوي نو دلته کې ډېر زیات انسانانو ډانچې او کوپړې هم ځان سره ګوري. پوینټ په منډه راځي او چرسي نه تپوس کوي. پوینټ ورته وایي چې ما له زړه کیسه وکړه چې اوس د کومې بلا اواز واورېد هغه څه شی دی او که تا ماته معلوم نه وي نو زه به تا دلته کې شوټ کړمه. چرسي ورته وایي که ته ما مړه هم کړې نو ستا په لاس به هېڅ مړه نه شي. پوینټ ورته وایي چې لاندې په تاخانه کې 2 کسان اوس مړه شوي دي او د هغه کس باره کې چې کله چرسي هم واوري نو هغه پخپله هم ډېر زیاته خفه شي. بل سیند کې موږ د پوینټ هغه ورکوټی رور ګورو چې چرسي خور پسې ځي او هغه سټور ته راشي، کوم سټور کې چې ډېر ملګري الریډي په ګډه کې لړه شوي دي. خو په دغه سټور کې دې ته چرسي له هغه بله خور میلو شي او هغه خپل چال کې دا پسووي او یو د لرګي سره اخلي او دا هلک په سر باندې وخي او دا هلته کې بېهوشه کي. کله چې دا په وش راځي نو دا هلک په یو ځای کې الټه ځوړند وي او دا ډېر زیات زخمي وي او دې د زخمونو نه وینه لاندې په یو بالټۍ کې لړه کېږي او په هغې کې جمع کېږي. دلته کې موږ ته معلومیږي چې کوم سړی وختي په زنځیر باندې تړلی شوی و هغه مړ شو. دا اصل کې د دغه درې واړو جنکیانو پلار و او هغه اوس دلته کې مړ شوی دی او چرسي راغلی وي او خپل پلار ته دلته کې دعا کوي. دلته کې موږ ته هغه مړ شوی سړی ښایي چې هغه راپاڅېږي او له چرسي شاته را روان وي او داسې نه ځایېږي چې دا اوس دلته کې وختي مړ شوی و. چرسي هم ډېر زیاته هوښیاره وي او څنګه چې دا سړی دې ته نږدې راشي دا یو تبرګی راولي او دغه سړی په سر وي او له هغې سر د جسم نه جدا کړي. پوینټ هم د دغه جنکیانو په کور کې ګورځي او معلومات اخلي. خو دا دلته کې یو کمرې ته راشي کوم ځای کې چې ډېر زیات له ګاډو نمبر پلیټونه په دغه کمرې ته چې کله دا راشي نو دې ته پته ولګي چې وختي د دې ګاډۍ چې کوم غني سره ولګېد او پنجر شو دغه جنکیانو ټریپ خور کړی و او دا روزانه همدغه شانتې له خلکو ګاډي پنچر کوي او خپل کور ته راولي او بیا دغه خلک مړه کوي. بل سیند کې موږ هغه بلا ګورو چې هغه کندې ته راغلی وي کوم ځای کې چې د پوینټ ملګری په دغه کنده کې نښتوي او غواړي چې بهر ته لاړ شي او دغه بلا لاندې راکوز شي او د پوینټ هغه ملګری مړ کړي. بل خوا ته موږ له چرسي هغه خور ګورو چې د دې رور خوا او دغه جنې د پوینټ د رور یو عکس هم جوړ کړی وي. دغه عکسونه دا جنې جوړوي کوم هلکان چې دا مړه کوي او دغه عکسونه خو وختي پوینټ په یو کمره کې کتري وي. د پوینټ رور دې جنې ته وایي چې خدای دپاره ما پرېږدي چې دلته نه کور ته لاړ شم. بیا موږ دا جنې وګورو چې له هغه بلا اواز واوري دا دلته نه وتښتېږي او هغه بلا راشي او له پوینټ پر رور باندې وخیږي او له هغې نه ټوله وینه څکي. دا هر څه پوینټ هم په خپلو سترګو باندې کتلی وي کوم چې دې پسې ګرځي او دې کمرې ته راغلی وي او دغه شانې دا بلا هم په پوینټ باندې راټوپ کړي او هغه خوري خو پوینټ په دې باندې ډېرې زیاتې ډزې وکړي او دلته کې پیله ځل وي چې موږ د دغه بلا شکل کتلی وي. اصل کې دغه بلا یو آدمخور وي چې د انسانانو نه وینه څکي او څنګه چې دغه بلا دلته نه لاړ شي نو پوینټ خپل رور د دغه پړینه لاندې راکوز کړي او راکوزوي. خو په دغه دوران کې د چرسي او خور لاس کې تبرګی راوړي او په دې دواړو باندې حمله وکړي. پوینټ دغه جنې اوچته کړي یو خواته وروړي او دغه شانتې دې جنې په خېټه کې یو سریه لاړه شي او دا جنې ډېر زیاته وینه شي او ورته کې مړه شي او دغه شانتې پوینټ خپل رور اوچت کړي او بل کور ته لاړ شي. پوینټ دلته کې یو شی وګوري چې د هغې د رور مخ ډېر زیات سپین شوی وي او هغې نه ډېر زیاته وینه بهر وتلی وي او دا ظاهره شي چې دغه سړی یو دمخور دی او دا د انسانانو نه وینه څکي. خو پوینټ هم ځان سره قسم وخوري چې دغه سړی به دلته کې ختموم او بیا به دلته نه ځمه. پوینټ په اصل کې یو غل وي او هغې څه اسلحه هم ډېر زیاته وي او دا بیا تیار شروع کوي چې هغه بلا دا مړه کړي او بیا په خپلو تمانچو کې ډېرې زیاتې ګولۍ دا لوډ کوي. دلته کې موږ چرسي او هغې خور ګور چې یو ځل بیا راغلی وي او تبرګی راغلي او د دې دا رور مړ کوي. خو پوینټ دې ته هغه تمانچه وښیي او ورته وایي چې زما د رور نه او ما نه لرې وسئ او سره پوینټ دوی ته دا خبره هم ورکړي چې ستاسو وړه خور اوس ما مړه کړې ده په کوم باندې چې دې دواړه ډېرې زیاتې خفه او غوسه هم شي. چرسي راشي او پوینټ ته یو خبره کوي چې ته به خپل رور په خپل لاس باندې مړ کېږي نو لږ ساعت پس به ستا رور نه به هم یو بلا جوړ شي او دا به راپاڅېږي او تا به دلته کې مړ کوي او ته وایي که کیدای شي نو دغه سړی وسوځوه یا د دې په زړه باندې حمله وکړه او یا دې نه دا سر د جسم نه کټ کړه څه چې م کېښود دغه هلک دلته کې مړ کړه. چرسي دلته کې پوینټ ته خپله کیسه شروع کړي چې موږ کله د رومانیا نه دلته کې راغلو نو دغه بلا موږ کې راننوته او ځکه خو موږ اوسه پورې د دغه دنیا نه ځان ډسکنیکټ کړی دی او په دغه یوه کیلې کې خپل ځان زندګي تېروو او موږ به دغه بلا ته وخت باندې روټۍ ورکوله او کله چې دغه روټۍ ختمه شوه نو هغې نه پس دغې بلا زموږ په کیلې په خلکو باندې حمله وکړه او کوم ځای کې چې تاسې ورکوټی قبرستان وکتو او تا چې بلاره کې کوم قبرستان وګورو هغه زموږ د کیلې او زموږ له قام خلکو چې دغه بلا پې حمله وکړو دا ټول خلک یې مړه کړو او دغه شانې زموږ د کیلې ټول خلک مړه شو او موږ صرف 3 خویندې او زموږ پلار په دغه کیلې کې ژوندي پاتې شوي وو او ځکه به موږ د بهر نه نور دنیا نه خلک راوستو او په دغه بلا ته به
هم پرې غوسو چې هغه خوري او هغه په آرام دلته کې ناست وي او که دغه بلا له دنیا نه بهر نه کس ناراغه او په هغې باندې املا کو دا سړی واپس دنیا ته لاړو دغه شانې دا ټوله دنیا نه به بلاګانې جوړې شي پوینټ دا و چې دې کې څه خبره ده ولاړ شي او هغه بلا مړه کوي چرسي ته وایي چې ستا په خیر اوسه پورې چا ټرای نه کړ چې دغه بلا مړه کړي څوک هم چې په دې باندې حمله کوي نو دغه بلا راپاس شي او دا نور خلک مړه کوي په دغه دوران کې د پوینټ هغه رول نه یوه بلا جوړه شي او هغه راپاس شي او په دې باندې حمله کوي له چرسي خور چې کله هغه ته برګې اخلي نو دا هلک راپاس شي او له چرسي په خور باندې حمله وکړي او هغه هم دلته کې وخوري او پوینټ چې څنګه موقع وګوري د غشې راوالي او له خپل ورور په زړه کې ومنډي او هغه دلته کې مړ کړي او که دوی داسې نه وي کړی نو دغه ټول خلکو نه به بلاګان جوړ شوی بله خوا ته موږ د چرسي هغه خور ګور چې هغه ډېر زیاته زخمي شوی وي او هغه مړه کېدو والا وي خو هغه هم بیا هم خپلې خور ته وایي چې دغه بلا مړه کولو کې به زه تا سره اوس هم مدد کوم دا جنۍ دې کسانو ته وایي چې تاسو یو ټریپ جوړ کړئ چې کله دغه بلا به دلته کې راشي زه ورته په لاره کې ولاړه یم او څنګه چې په ما باندې حمله کوي تاسو دواړه به پکې روزي او هغه بلا به مړه کوي او دغه شانې چرسي خپله خور هغه ګاډۍ ته راولي کوم ځای کې چې به نورو خلک دلته کې مړه کېدو او څنګه چې دغه بلا د دې جنۍ وینه بوی کړي نو هغه په منډه منډه دلته کې راشي او څنګه چې دا دواړه موقع وګوري نو هغه بلا دا دلته کې په ګاډۍ کې د کور کې دې بلا لاندې په کنده کې هغه جنې کترې وي او په هغې باندې مصروفه وي او هغه خوري خو بره پوینټ په دغه دروازې کې سوري کوي او بیا هغې نه پس ته په دغه سورو کې لاندې پټرول ولړکوي او بیا په دې باندې اور لګوي او دغه شانتې آخرکار دا بلا دلته کې لاندې وسوځېده او هغه مړه شوه او چرسي دلته کې ازاده شوي او دې نه دغه ذمهوارۍ ختمې شوې اوس هغه موکر هغه چې کله به چرسي د دغه کیلې نه بهر ته لاړه شي او نوره دنیا به وګوري او دا په خپلو ورونو باندې راشي او هغه دروازې کلاوي کړي څنګه چې دلته نه بهر وځي نو دلته کې د پوینټ وګوري چې هغه بلا په دې باندې حمله کړي او هغه یې هم زخمي کړی وي او لږ ساعت پس د پوینټ نه به هم یوه بلا جوړه شي او هغه هم په انسانانو باندې حمله کوي او چرسي اوس به دغه هلک هم مړ کوي او بیا موږ ګورو چې چرسي یو ځل بیا د خپلې کیلې دروازې بندوي او دلته کې دا فلم ختم شي